علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ګروپ ټول علما کرامو ته نیکی هیلې وړاندې کوم. الله تعالی مو اکرام وکړه. د سه شنبه نن چهارشنبه ورځ عمومي راپور داسې ده چې اسرایلي اشغالګرو وحشي ځواکونو د غزې په تړانګه پر لپسې شدیدا بمباریانې کړې دي چې د نړیوال سازمان په یو راپور کې راځي چې تقریبا په هر ساعت کې تر 500 پورې لوی بمونه د غزې په ښار غورځول کیږي. همدغه شان دغه سازمان وایي چې د غزې تړانګه 80% مکمل ویجاړ شوی دی. په نننۍ د چهارشنبه په برید کې چې د النصيرات المغازي او جبلیه خارګوټي د اسرایلي وحشي ځواکونو د بمبار لاندې واقع شو، دغه درې وړه خارګوټي مکمل تور سره منهدم شوي او ویجاړ شوي دي او لوی انساني نورین پکې منځته راغلی. په دغه بمباریو کې اسرایلي ځواکونه د سپین فاسفورس بمونه او د سلټوني بمونو څخه دوی کار اخیسته چې دغه بمونه په نړیوال سطح دا ممنوع دي او هیڅ چاته اجازه نه ده چې دغه بمونه استعمال کړي. نن د اسرایل د دفاع وزیر ویل تر هغه پورې چې یو حماس مجاهد ژوندی موږ به خپل حملاتو ته په غزې باندې ادامه ورکوو او موږ د نړۍ د یو ملک فرمایش هم نه منو، موږ د هیڅ چا پابند نه یو او نه د دوی خبره موږ ته د منلو وړ ده. دا شانتي نن اسرایلي وحشي ځواکونو د لبنان په جنوبي سیمه او د بارون خارګوټي هم بمبار کړی ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تر اوسه پورې دغه سازمان 192 تنه ډاکټران او شپږ تنه کارکونکي وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه پورې په دغه جګړه کې 1509 کسه شهیدان دي چې په هغې کې 4340 تنه ماشومان او 2823 تنه ښځې شامل دي. همدغه شانتي د تیر سهار څخه تر اوسه پورې د اسرایلي اشغالګرو ځواکونو ځمکني عملیات چې د غزې د شمالي او جنوبي څخه پیل شوی ده، دغه عملیات بل اخره د جنین، زیتون او نور خارګوټو ته اسرایلي وحشي ځواکونه ننوتل چې بل مقابل د مجاهدینو د شدید مقاومت سره مخامخ شوي دي. د دواړو طرفو څخه د تلفاتو راپورونه راځي، لیکن مجاهدین وایي چې هغه اعمال چې اسرایلي وحشیان ورکوي هغه تر هغې ډېر لوړ ده چې دوی کتمان کوي، یعنی دوی درواغ وایي. همدغه شانتي د تیر سهار د سه شنبې ورځې نه چې کله اسرایلي وحشي ځواکونو پر غزې تړانګه باندې خپل ځمکني عملیات پیل کړی، د حماس د مجاهدینو ویان ابو عبیده حفظه الله وایي تر اوسه پورې مو د دښمن بریدونه په شا تنبولي. صهیونیستي دښمن د مجاهدینو سره د مخامخ جګړې توان نه لري. تر اوسه پورې لله الحمد دغه ځواکونو ته 30 تنه زغروال ټانک او تر 80 پورې د دوی شوبلې او ټانکرونه، نظامي تسلیحات او وسایط د مجاهدینو په بریدونو کې تباه شوي دي او لوړ ځاني تلفات ورته اورېدلی. همدغه شانتي ابو عبیده حفظه الله وایي چې د جنین، الزیتون، سرایت القدس، شیخ رضوان، توام او مخیم شاتی په سیمو کې موږ مخامخ د اسرایلي ځواکونو سره په جګړه کې بوخت یاستو او دغه ځواکونه د الیاسین 115 توغندۍ او کنروس توغندۍ په مټ مو دوی ته ډېر لوړ ځاني او مالي تلفات اړولی دی. او لله الحمد په دغه راپور کې چې الجزیره دا اوس خپور کړه د حماس د مجاهدینو په کومه مخامخ جګړه کې چې دوی د اسرایلي وحشي ځواکونو سره دوی ښکیل دي، ډېرې ساحې د اسرایلیانو څخه مجاهدینو نیولې، هغوی په شاتګ باندې مجبور شوي دي. او په ویډیو کې دا ښودل کېږي چې په سلهاو او په لسهاو زغروال ټانکونه او نور شوبلې او نظامي تسلیحات د اسرایلیانو ویجاړ پراته دي او دوی په شاتګ باندې مجبور شوي دي. همدغه شان د اسرایلي ځواکونو د حملاتو سره سم په سوریه او عراق کې د امریکا لوی قرارګاهګانې د القاعده مجاهدینو د شدید بریدونو سره مخ شوی. امریکا دا ومنل چې په دغه بریدونو کې چې د القاعده او د نورو مجاهدینو لخوا زموږ په بیسونو باندې شوي دي، زموږ ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اورېدلی او مالي زیانونه هم ورته اورېدلي دي. د یمن د دفاع وزیر ویل موږ به تر هغې خپل بریدونو ته دوام ورکوو تر څو چې اسرایل پر غزې باندې خپل بمباریانې بند نه کړي. نن هم د بلاستیکي میزایلونو پر مټ چې د یمن څخه توغول شوي د ایلات ښار په نښه شو، همداسې مجاهدینو سم د مخکې اعلان وکړ چې موږ د بیروسبا، تل هوا، تل ابیب، اسقلان دغه سیمې چې د هوانونو او توغندیو د برید لاندې راوستي دي او نن د 100 ساعتو لپاره تل ابیب کې هوایي پروازونه معطل شوي. نو په کل کې داسې ده چې په غزې ښار باندې لوی یو انساني ناورین منځته راغلی، یعنی داسې د مظلومو فلسطینیانو حالت ده چې الله پوهېږي او دغه خپل کار. لیکن دغه د جزیرة العرب د خنزیر مشران، دغه حکومات چې د جزیرة العرب ځان واکمنان ګڼي، تر دوی نه رذیل، خبیث او بې غیرته خلک د نړۍ په تاریخ کې اوسه پورې نه دی تېر شوی. حتی دوی د اسرایلو په حمایه کې دوی یو بل سره غونډې کوي. اوسه پورې فقط تر غندنو پورې دوی اکتفا کړی او بس، یعنی عملي میدان ته هیڅ یو ملک اوسه پورې جرأت نه دی کړی چې د اسرایلي وحشي ځواکونو په مقابل کې اقلا دومره ودرېږي چې د دوی دا بمباریانې بند کړي. صرف نن د رفاه له لارې تقریبا 150 کامیونه غټ موټرې د خوراکي موادو او ادویجاتو د غزې تړانګې ته ورسېدل او په شفاخانو کې دوی توزیع کړی شو. نو الله تعالی دې د مسلمانانو د مجاهدینو نصرت په خپل فضل او کرم او خپل په جلالیت سره وکړي. الله تعالی دې د مظلومو فلسطینیانو خاص په دوی باندې خپل رحم وکړي او الله تعالی دې د يهود نصارا او مختور کې چې دغه یو داسې معرکه ده چې د اسلام او د کفر د سرنوشت معامله ده. الله تعالی دې موږ تاسو هم توان ورکړي چې دغه مظلومینو سره په دغه غم کې ځان شریک وبولو. السلام